له کورونا وبا سره د چلند پر سر د نړۍ د روغتیا اداره له سخت فشار سره مخامخ ده. د ملګرو ملتونو د دې روغتیايي ادارې په وړاندې قضیه د امریکا د ولسمشر په مشرۍ راوړاندې شوې. امریکا د دې ادارې تر ټولو لوی مرسته کوونکی هیواد دی، خو تېره میاشت ولسمشر ټرمپ له مرستو پر شا سو. پر دوی او چین یې سختې نیوکې وکړې. که د روغتیا نړیوالې ادارې خپله دنده ترسره کړې وای، طبي کارپوهان یې چین ته لیږلي وای چې حالت وڅېړي او غږ یې پورته کړی وای چې په چین کې په اړه روڼتیا نشته، دا وبا به په خپله سرچینه کې کنټرول وای او ډېر لږ خلک به یې مړه کړي وای. د نړۍ د روغتیا ادارې چین ته خپله ډله لیږلې وه چې له چینایي چارواکو سره په جنورۍ او فبرورۍ کې کار وکړي او وایي څنګه چې چین دوی ته په لومړي سر کې خبر ورکړ نو مهم معلومات یې ورسره شریک کړه، همدا له نورو هیوادونو سره مرسته وکړه چې چمتو سي. د نړۍ د روغتیا ادارې بنسټ په 1943 کال کې ایښودل شوی. هغه مهال او هم اوس یې هدف دا دی چې د انسانانو روغتیا ته په لوړه کچه پام وسي. له پراخ واکسین له کمپاینه نیولې بیا د نړیوالې روغتیايي بیړني حالت پورې چې په اړه یې خبرداری ورکوي. خو دا اداره یوازې مشوره ورکولی سي. دوی دا واک نه لري چې هیوادونه د معلوماتو شریکولو ته اړ کړي. خو اوس د دې کال د نړۍ په روغتیايي ګډه ناسته کې دې ادارې ته د واک ورکولو غږونه پورته شوي، داسې چې د نړۍ د روغتیا ادارې په لټون کې وکولی سي د وبا د خپرېدا په پیل کې هیوادونو ته ورسي او خپلواکه څېړنې ترسره کړي. د وبا پر وړاندې لویه ننګونه دا وي چې هیڅ هیواد یې نه غواړي. هر هیواد یې خپرېدا ردوي او هر هیواد د مړینو شمېر ښکته ښیي. دا همګړۍ له هیوادونو غوښتنه کیږي چې که چیرې په هیواد کې میکروب رابرسېره کیږي نو باید خبرداری ورکړي او همدا برخه به پرې زیاته شي چې د نړۍ د روغتیا ادارې د سرچینې د پلټنې په موخه نړیواله څېړنه وکړي. د 194 هیوادونو استازي چې سږ کال د انټرنېټ له لارې غونډه کوي د اروپایي ادارې، بریتانیا، استرالیا، نیوزیلند او نورو هیوادونو پر وړاندیز هم خبر کوي. دا چې دې ته کتنه وشي چې د وبا په وړاندې نړیوال غبرګون څرنګه و. په دې غونډه کې بله ستونزمنه موضوع د تایوان ده چې د دې وبا په وړاندې هڅې بریالۍ سوي او ستایل سوي دي، خو هغوی په دې غونډه کې له برخه اخیستلو منع دي ځکه چین او ملګري ملتونه یې د یو خپلواک هیواد په توګه په رسمیت نه پیژني. بله خبره د واکسین ده چې په بیا یې غوښتنه سوې که د کووید-19 واکسین جوړیږي نو باید خوارو او شتمنو هیوادونو ته یو ډول ورسیږي.